الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. رواه البخاري ومسلم. او دس کول د منځ د پاره یو عظیم الشان عمل دی د الله په وړاندې، بلکې بغیر د او دس کولو نه منځ رب العالمین ته قبول نه دی چې څوک به او دس منځونه کوي. مخکې تیر شو د بخاری شریف حدیث او د ابو هريره رضی الله عنه چې نبی علیه السلام فرمایي: لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. چې وسړی بیا اودس وي نو مونځ تر هغه وخته پورې نه قبلیږي تر څو چې اودس یې نه وي کړی. نو د اودس دپاره څنګه چې فضایل ډېر زیات دي چې د اودس په وجه د انسان ګناهونه معاف کیږي، د اودس په وجه باندې انسان جنت ته رسیږي، د اودس په وجه باندې په ورځ د قیامت د انسان د مخ نه، د لاسونو نه، د خپو نه رڼاګانې خیږي. نو د دې اودس دپاره ډیر احکام هم په شریعت کې بیان شوي دي چې اودس په دې طریقه باندې کولی شي. د اودس نه مخکې آداب، د اودس په منځ کې آداب، د اودس نه وروستو آداب او احکام. اودس په کومه طریقه باندې کولی شي. مخکې د دینا چې د اودس طریقه بیان کو، یو څو مهم مسائل د اودس سره تړلې شوي دي، په کار د هر مسلمان د هغې نه خبر وي. د ټولو نه اول دا عظیم الشان عمل د دې دپاره نیت په کار دی، په زړه کې یوه اراده چې زه داسې یو عظیم عمل کوم. نیت معنا دا ده چې دا عمل دا زه د الله د رضا دپاره کوم. ریا، دکلاوت، ځان ښودنه، شهرت طلبي، د دنیا د لالچ په وجه دا عمل به نه کې. نیت به دا کې چې دا عظیم الشان عمل دی او ما ته شریعت حکم کړی دی، قرآن را ته حکم کړی. الله رب العالمین فرمایي: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. اے د ایمان والاو، رب العالمین د مؤمنانو ته دا خطاب کړی چې ایمان درکی وي نو تاسو یو اعلان واورئ. اعلان دا د اذا قمتم الى الصلاة، کله چې تاسو اراده لرئ د پاسېدو د منځ دپاره، نو څه وکئ تاسو؟ اودس وکئ. طریقه رب العالمین اجمالا ښودلې ده چې فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الی المرافق. نو دا اودس حکم دا رب العالمین کړی دی او بیا په ژبه د نبی صلی الله علیه وسلم ډیر په صراحت سره راغلی چې داسې یو عظیم الشان عمل دی چې ما ته خپل رب، ما ته خپل نبی په دې باندې حکم کړی، نو دا یقینا ډیر لوی عمل دی. نو ته به نیت کې، نیت معنا په زړه کې به دا اراده راولي چې دا عمل د رب العالمین د پاره کومه چې الله را ناراضي شي. دلیل هم دا دی د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی د عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: انما الاعمال بالنیات. د ټولو نیکو اعمالو د قبلېدو دارومدار دا په نیت باندې دی.
د نیک عمل د پاره ضرور دادا چې انسان با اول نیت کوي چې دا عمل دا د الله د پاره کوم او یو سړی اسی ځان یخول مقصدی چې په دی وبو باندې ځان یخ کی یا ګرمول مقصد وي چې په ګرم وبو باندې او دسو کی نو به د انسان ته اجر نه ملاويږي په نیت باندې د عبادت او د عادت ترمنځ فرق راځي دا مسله دا یادول پکار دي دا ضروری مسائل دي د هر نیک عمل نمخ کې اصلاح النیه نیت کول او اخلاص کول په نیت کې د الله د پر د نیت ګرځول نیت د زړه عمل دی په خپل باندې بس نه وي ځکه په خپل باندې نیت کول د شریعت کې ثابت نه دی هغه کده منځ د پاره وي هغه کده او دست د پاره وي هغه کده روزه د پاره وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه ثابت نه دی دی وجنه امام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکلی دی چې والجهر بالنیه لا يجب ولا يستحب باتفاق المسلمين بل الجاهر بالنیه مبتدع مخالف للشريعه اذا فعل ذلك معتقدا انه من الشرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير والا العقوبه على ذلك چې کم سړی په خپل باندې نیت کوي او دا د دین نه غني چې دا په خپل باندې نیت کول دا دین دی وای دله په کار د سزا ورکړي شي دا گمراه دی د انسان ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل باندې د نیت الفاظ نه دی ویلي صحابه کرامو نه دی کړي نو په کار د مونږ هغه کارونه کو چې کم نبی له سلام نوي کړي یا صحابه کرامو نوي کړي نو نیت صرف پزړه کې دا اراده را وستل چې زه د اودس کوم دا یو عظیم الشان عمل دی چې الله په مال اجر راکړي او د الله د پاره کومه دې ته نیت ویل کی نو دا اودس نمخ کی نیت کول دویمه مسأله دې ته ورته اغدا دا چې مسواک استعمالول صحیح حدیث ده موطا د امام مالک او مسند احمد او نسائی او ابن خزیمه کې د ابو هريره رضی الله عنه روایت ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء که زما امت ته مشقت او تکلیف نه جوړې دي نو ما به ورته د امر کړو یعنی واجب کړي به مې ور باندې فرض کړي به مې ور باندې چې تاسو د هر او د سره مسواک استعمالوي امت مشقت کی غرزيږي تکلیف کی غرزيږي نو دی وجه نبی له سلام مسواک وهل لازم کړي نه دي خو البته مستحب دی مستحب معنی غوړه کار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم مسواک استعمالو او دس کې صحابه کرام هم د عادت او د دې به فضائل راغلي دي په مسند د بازار کې شپږ 103 نمبر حدیث ته د علی رضی الله عنه کله حدیث ته چې ان العبد اذا تسوک کله چې بنده مسواک استعمال کی ثم قام يصلي او به منځ ته پاسېږي منځ کې یعنی د منځ نه مخکې او دس کې مسواک استعمال کی به منځ ته پاسې دو ټیم کې قام الملك خلفه یو فرشتہ راشي د شاته ودرېږي فتسمع لقراءته د تلاوت ته وګ دی الحمدلله او ری سوره فاتحه ور سره بل سورته فیدنو منه دغه فرشتہ را نزدیکیږي تر دې چې حتی یضع فاه على فيه خپل خله د دې منځګزار په خله باندې کیږي فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك د خلینه چې کم د تلاوت کلمات راوزی دا د ملک او د فرشته چې دا د په سینه د په خېټه کې او د سره محفوظ پاتې شي د دې مطلب دا دی چې دا ستاسو د پاره
وساتل شو دا عمل په ورځ د قیامت بستا پکاريږي په قبر کې بدی پکاريږي ان تر دې چې جنت ته برسېږي که یو عمل هم د الله رب العالمین قبول کړي دا ډېر عظیمه سرمایه ده. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فطهروا افواهکم للقرآن، خپل خولې پاکې کړئ د قرآن د پاره د منځ د پاره. د خولې پاکواله د دې معنا هم دا ده چې تاسو مسواک استعمال کړئ، مسواک استعمالوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت هم داو چې هر وخت کې به مسواک استعمالو، دا دس په ټیم کې د منځ په ټیم کې کور ته چې باران نوتو کان اذا دخل منزله بدا بالسواک. مسلم شریف کې حدیث دی کور ته چې باران نوتو مسواک به استعمالو. خوب نه چې برا پاسېدو نبی صلی الله علیه وسلم با مسواک استعمالو. نو د مسواک استعمال د اودس نمخ کې دا یو د هغه سنتونه دی، د اودس نمخ کې یا د اودس سره یعنی د منځ نمخ کې یو د هغه سنتونه دی چې نن سبا په اکثر مسلمانانو عمل پرې خېره. په کار دا چې په دې سنت باندې هم عمل وشي، نارینه او زنانو د پاره دا سنت دی. بل مسأله هغه دا ده چې مسلمان چې کله اودس کوي کوشش وکوي چې د سرو زرو او د سپینو زرو په لوخو کې با اودس نه کوي. علماء دا حدیثونه هم په دې کتاب الطهاره یعنی د اودس په مسلو کې راوړي. د حذیفه ابن الیمان حدیث دی د بخاری او د مسلم کې درم جلد 1413 نمبر حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشربوا فی آنیه الذهب والفضه ولا تاكلوا فی صحافها. تاسو د سرو زرو د سپینو زرو په لوخو کې سکاک مکوي او بمسکي شربتونه مسکي او خوراکم پکې مکوي داغي په کاسو کې. ولی فانها لهم فی الدنيا ولکم فی الاخره. دا د کافرو د پاره دی په دې دنیا کې مسلمان به د نزان لري ساتي. په یو حدیث کې راغلی د بخاری او د مسلم حدیث دی غوم د ام سلمہ رضی الله عنها الذي يشرب في اناء الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم. کم سړی چې د سپینو زرو په لوخو کې وبس کی نو د په خپل خېټه کې د جهنم ور وراچوي. نو علماء د دینه د دې دوه حدیثونو دا استدلال کړي لکه څنګه چې وبس کل پکې ناروا دي دا رنګ او دس کول هم په دې لوخو کې دا ناروا دي. په کار دا د عادي عام لوخو کې لکه لوټه شو یا نور چې سوي په کورونو کې پاغي معنی او دس کول هغه په کار وی. یو بل مسأله هغه دا چې کله سړی او دوی او را پاسېږي ډایرک به په اودس باندې شروع نه کوي بلکې اول بخپل لاسونه وینځي. بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث دی د ابو هريره رضی الله عنه چې اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. چې یو کس تاسو نه را پاسېږي د خوب نه نو په لوښي کې ډایرک لاس نه وردن نه کوي، نه دی ډوبوي دا خپل لاس په لوښي کې تر څو چې 3 ځلې انځلې نه وي. نو د اودس نه مخکې به ته 3 ځل لاس وینځي چې لاس دې صفا شي. ولې نبی علیہ السلام فرمایي فانه لا يدري اين باتت يده. دته پته نشته چې د لاس چرته شپه تیره کړې ده. دا هم د اودس نه مخکې هغه احکام دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امت ته ښودلي دي. یو بل مهمه مسله غدا ده چې د کم اوبو استعمال بکې کم معنا لګي اوبو استعمال وا دا سمکه و چې اوبو بس را خوشي کې او چې څومره اوبو دی وس کېږي غونه استعماله.
صحیح حدیث د انس رضی الله عنه بخاری او مسلم کې چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يتوضأ بالمد نبی علیه الصلاۃ والسلام با پیوله په اوبو باندې او دس کو مد ویل کېږي اهل علم لیکلي ملء کفی الانسان دا دوه لاسونه چې سړی او ځای کې لکه دعا په شکل لاسونه چې پورته کوي د کې څومره اوبزيږي په دومره کم اوبو باندې نبی علیه السلام او دس کو او دا کیږي چې سړی کوي خو مونږ او تاسو دا زمونږ ذهن منیم نه ځکه مونږ ډیر زیات اوبو استعمال کوو ډیر اوبو ضایع کوو او حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم امت تم دا تعلیم ورکړي چې تاسو زیات اوبو دا م استعمالوي یو خو خپل نبی علیہ السلام ډیر په کم اوبو او دس کو دویم ابو داود کې روایت ده د یو سل 15 نمبر حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص چې یو باندې چې راغی نبی علیہ السلام نه تاسو کو عن الوضوء چې د الله پیغمبر ماته دا او دس طریقه او خیف اراه الوضوء ثلاثا نبی علیہ السلام ورته ویل چې هر اندام درې ځل انزت ټول طریقې او ته خدا خو بیا ورته ویل فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم چا چې د دریو نه زیات یو اندام وینځو درې ځل نه زیات نو د ډیر بد کار وکړو وتعدى زیته وکړو وظلم ظلم وکړو اوس خپل او د سونو کې سوچ پکار دی چې موږ یو اندام سو زلینځو مون خدا د وبو ټوټه را خوشی کو او چې سونه موس کیږي دومره زیاتی او به استعمال او عزیزانو دیو جن زمون په دې منځونو کې خشوع او خضوع نه برابرېږي ځکه مونږ او دسته پیغمبر په طریقه باندې ونه کو مونږ اسراف وکړو زیاته مو کو عبد الله بن مبارک رضی الله عنه او رحمه الله به فرمایل ویلا امنوا اذا زاد في الوضوء على الثلاث ان يأثم اغه انسان ګناګاری کې چې څوک د دریو زل نه زید خپل اندامونه انځي ډيري او به استعمالوي دیو جن د عبد الله ابن مغفل یو روایت ده په ابو داود کې نبی صلی الله علیه وسلم بفرمایل انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء او في الطهور زما امت کې بداسه خلک راشي چې په دی وبو کې با ډیر زیته کې وبونه مراد یعنی دا ودس په وبو کې ډیر وبو به استعمال دا نبی علیہ السلام د دغه خلکو ذم بیان کړي د بدی بیان کړي دا نو د دې وجنا احتیاط دا پکار دی چې سړی کمی اوبه هغه استعمال کړي نو دا یو څو احکامات شو د اودس نه مخکې د اودس سره متعلقه نو پکار دار چې مونږ او تاسو مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان په دی باندې عمل وکړو خپل کشرانو ته خپل زنانو ته هم دا مسئله بیان کو ترسو د دین خبر شي الله رب العالمین دی مونږ او تاسو ټول د نبی له صلوات و سلام په سنت باندې برابر روان کی آمین یا رب العالمین.